د پاکستان او افغانستان ترمنځ موجوده حالات تقریبا د جنگ حالات دي. پاکستان د افغان حکومت پریشر اسکول لپاره یو دم د مهاجرینو پالیسي جوړ کړه او دغه سخته پالیسي چې کومه ده هغې باندې عمل درآمد روان دی. بل طرف ته افغان حکومت وایي چې دا پریشر به موږ برداشت کړو، دا مهاجرین به واپس راشي، خو بیا د پاکستان ټي ټي پي او بي ایل اې کارویانو ته تیار اوسي. آیا دا حد درمي د یو بل ته چیلنجونه ورکول د مسایلو حل دی؟ آیا که چېرته دغه مهاجرین افغانستان ته لاړ شي او افغانستان بیا د پاکستان خلاف په کولو مټ سره د پاکستان خلاف کارویانې شروع کړي، هغه تنظیمونه سپورټ کړي چې کوم د پاکستان خلاف کارویانې کوي، نو حالات به کوم طرف ته ځي؟ تاسو ته نه ښکاري چې د ټول سچویشن نه متاثره کیږي عام خلک، عام افغانان متاثره کیږي؟ او که موجوده حالات کې موږ وګورو د طالبانو هغه سختو پالیسو د وجې نه که په افغانستان کې اندروني ګورو افغانان متاثره دي، که بیروني ګورو هغه افغانان چې کوم په پاکستان کې موجود یا په ایران کې موجودو د هغوی ژوند مشکلاتو سره مخ شو. په کار خو دا و چې دواړه ملکونه په دې باندې ناست وی چې کوم خاوره د افغانستان پاکستان خلاف استعمالیږي، ټي ټي پي بي ایل اې استعمالوي، افغان حکومت په دې باندې پاکستان سره ناست وی، مشاورت یې کړی وي او حکمت عملي جوړه کړې وي، په ځای د دې چې د دې نه چټک انکار کوي چې ټي ټي پي د پاکستان اندروني مسله ده او په افغانستان کې ټي ټي پي موجودګي نه لري، حالانکه ټولې دنیا ته پته ده چې ټي ټي پي بي ایل اې قیادت په افغانستان کې موجود دی. نو چونکې د دغه ضد د وجې نه ټي ټي پي د پناه ورکولو په وجه باندې یا د دغه خپل د نظریې خلک یو ځای کېدو یا هغوی د پناه ورکولو په وجه باندې حالات دې ځای ته ورسېدل چې ټول نه زیات افغانستان متاثره شو، د افغانستان عام عوام متاثره شو، لا هم متاثره کیږي او مخکې به حالات په کوم لور باندې ځي، نو د دغه ټول سوالونو جواب به وخت په خپله راکوي.